السلام على رسول الله وبعد. ده سورة القصص شلم نمبر آيات رسيدليو دا الله رب العزت بتوفيق سره واقعه دا موسى عليه السلام اغروانه و چی پس طریقی سراغا دا فرعون پا کور کی رالوی شو او بیا دا غنا پا غلطی سرا یو کس او جلی شو چی آغای اراده دا قتل نو کڑی او بیا مشرانو مشوره شروع کړه چې موسی علیه السلام مړ کی نو هغه د مصر نه ووتو د مدین په طرف باندې روان شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فخرج منها خائفا يترقب نؤوت داغين يريدون كانتظاري كو يعني يترقب معنى انتظاري دي كو كلا وما نسي كلا بكسان راجي تپوس بكيو دا طبيعي خبره دا قسم يرب انسان باني راجي. قال رب نجني من القوم الظالمين او یا غیر بزما بچ کی ما دا قوم ظالماننا ولما توجه تلقاء مدین او هر کلی چی مخ کو طرف دا مدین تا قال ویوی عسى ربي أن يهديني سواء السبيل امید دے چی رب زما بو خیماتنی غلارا نی غلار د مدین یعنی زما رب ما ته اوخی لار دس د مدین او یا نی غلار یعنی الله ما ته هدایت وکراکی ما ته خپل دین د دین هغه مضبوطه لار به ما ته وخی او داسې وشو نو دواړه باندې پکې احتمال لري. ولما ورد ماء مدین او هر کله چې ورسېدو اوبو د مدین ته دا ټول سفر هغه پیاده کړی او دا دومره اوږد سفر یې به یوازې کړی چې کله سړی سختې تېرې کړي نو ځکه ور الله په دین کې مشرتیا ورکوي. کله چې ورسېدو اوبو د مدین ته په لاره باندې یو ګودر راغی مدین سره وجد عليه أمة من الناس يسقون وی مند پاغي باندې یو ډله د خلکونه چې اوبه کولې څاروي خپل ووجد من دونهم امرأتين تذودان او وی مند اخوا د دوی نه دوه ښځې چې منع کولې ګډې بیزې دوه ښځې غاړې ته ولاړې د خپلې ګډې بیزې منع کولې دیکھ دا غوی نمبر لانو راغلے. قال وی موسیٰ علیہ السلام ما خطبکما سدے کارستاسو تازل سکوی ستو ولاری. قالتا ویغو دوانو لا نسقی نو بکو من حتی یصدر الرعا تردی چی واپسی شپنکیان چی دا شپنکیان سو پوری د دې ګودر نه تللی نه نو دا وخته پورې موږ مخکې نشو تللی. دا دلیل دی په دې باندې چې زنانه به دې ځایونه ځان لرې ساتي چې کوم ځای کې اختلاط ته سړو سره راځي او دا د درنو خلکو د اوچتو مؤمنانو شان دی. وابونا شیخ کبیر او پلار زموږ بوډا دی ډېر اډیر بوډا شوی دی نو هغه راتلی نشي هلکان کور کې نشته. فسقا لهما نو اوبه یې کړل دواړو لره څاروي. مؤمن هر ځای کې خیر خوایي دومره اوږد سفر ته وګوره او دومره ستړیوالي ته وګوره او د خیر یو کار یې پکې وکړو. او موږ کې چې څوک یعنې هسې داسې معمولي چې ته مزدوري کړي یا سکاری کړی خوځېدلی را خوځېدلی طبیعت یې خرابې خبرې ورسره څوک نشي کولی
او دی په دې حال کې خیرخواهي وکړه دغه زنانو. مؤمن همیشه دغه نه خلکو ته خیر رسي. ثم تولى إلى الظل بیا واوړېدو سوري ته. فقال نوی ربي اے رب زما إني لما أنزلت إلي من خير فقير. یقینا زه هغه څه ته چې ته رالیږې ما ته د خوراک نه محتاج یم یا د رزق نه. سوال یې وکړو چې الله چې څه رالیږي زه ورته فقیر یم محتاج. او دومره ښایسته دعا دا موږ رحیق الازهار درسونو کې ذکر کړی مو. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هر شی چې رالیږي الله زه ورته محتاج یم. داسې ښکلې دعا یې وکړه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. نو راغله دته یوه زنانه د هغه دواړو نه چې روانه وه په حیا سره. لکه چې مشهور دا دی چې شعیب علیه السلام لوڼه وي، نو هغه یو پکې راغله چې ډېره د حیا سره روانه وه. قالت وی إن أبي يدعوك، یقینا پلار زما راغواړي ته ليجزيك أجر ما سقيت لنا، د دې دپاره چې بدله درکړي تا ته مزدوري د هغې چې اوبه کړل تا موږ لره څاروي زموږ. دوی پلار ته قصه وکړه. پلار ورته تاسو نن وختي راغلی وایي داسې کار شه او راغواړي چې مزدوري ورله ورکړو. یعنې سبحان الله ټول اوچت خلک دي د انبیا، درانه خلک دې خویونو ته وګوره. نو یو خو دغه د موسی علیه السلام خوی ته وګوره خیر خواهي، بل طرف ته ده خوی ته وګوره چې څوک د سره ښه وکړي جواب کې به ښه کړي. دا نه چې څوک د سره ښه وکړي او ته الټه دا خبرې کوي چې جی نه دا بس د ده هم په موږ کې څه مطلب. زموږ خلک زر دا خبره شروع او ښه مستي پکې راشي. او ځکه د قانون یاد کړه چې د سپک سړي سره د ښه وکړو دی مستېږي، ډېر د سبا له به دې سر راخېږي. د دروند سړي سره چې د ښه وکړو نو ټول عمر به دی ستا دا ښه یادوي، ټول عمر تر دې چې بچو ته به هم نصیحت وکړي چې که زه نه هم وم خو دا پلانې ګوره د ده به ډېر قدر کوی، وایي چې موږ سره یې ښه کړي چې دا د درنو خلکو کار دی. نو د هغه د لوڼو سره یې ښه کړي دي، نو راوی غواړي چې مزدوري وله ورکو. راوی غواړي دې لپاره په خپله بسې تلی نه شي، بوډا دی کمزوری شوی. فلما جاءه وقص عليه القصص، نو هر کله چې راغی موسی علیه السلام هغه پسې یو بیان یې کړو، هغه ته خپل پوره بیان. ګوره موسی علیه السلام څه دعا غوښتې وه؟ یا الله چې ته څه راکړې زه ورته محتاج. دی ورله دعا قبوله کړه. ګوره ترتیب ورله جوړ کړو. کله دې په الله یقیني که نه او د زړه نه دې څه غواړي نو الله یې درته اسانوي. نو دلته ورته دا ترتیب چا جوړ کړو؟ دا ورته الله جوړ کړو. هغه ورته پوره قصه وکړه. وایي ستا څه قصه ده؟ هغه وایي داسې قصه وه هلته کس رانه مړ شو. قال لا تخفوا یا هغه مه هېرېږه نجوت من القوم الظالمین، راخلاص شوې ته د قوم ظالمانو نه. دلته تا ته هغوی څه نشي ویل، د دې طرف ته خو د هغوی باچایي نشته، نو تا ته څه نشي ویل. قالت احداهما اویوي زنانه د دواړو نه یا ابت استاجره، ای پلاره زما په مزدورۍ ونیسه دی. د هغې اراده و چې کور له څوک مزدورۍ باندې ونیسي، ځکه چې بوډا شوی دی او کور کې هلک نشته. نو چې هغه ورته تاسې هم یو کس نشي وي دی ونیسه په مزدورۍ. دا ګوره هغه دعا الله قبوله کړې ده. ښه الله داسې طریقه جوړوي. اسمان نه تاله څه نه راګزاري چې یاره د اسمان نه په تیلۍ کې ډوډۍ یخودې ده راګزارې کړه. کولی شي، قادر دی په دې. من نو سلوی را لېږلې وه، مایدې را لېږلې ده، هغه معجزه وه یو نښه و یو وخت دپاره. نور عامه طریقه دا ده چې الله ستا مرسته په یو ناشنا طریقې سره وکړي. او را به شي سورة الطلاق کې، او سورة الطلاق کې الله وی څوک چې زما نه یېرېږي د داسې ځینه به له رزق ورکړم چې د په ګمان کې به هم نه راشي. هغه داسې چې ګمان کې نه راشي.
إن خير من استأجرت القوي الأمين يقينا غراغ سوق چی تے پا مزدوری سرنی سیاغ دے چی طاقتور امانت گری غور کس آگا دے چی تے پا مزدوری نیسی چی آگا کی دو صفاتی سے طاقتور امانت گری دے دو خبر تو ضرورت رازی پا مزدوری کی ہر سڑے آگا مزدور خواقی چی آگا سے زوروری بیمار دی راوستے نو آگا تب ہوتا بیا سر تا پروتی ناسی آباد پروتی امانتگر چی دوکے دڑاکے دا سرنکی و دا دوان صفات پتہ کی موجود دی قالوا يا إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين يقينا زغو عالم چی پنی کاسر در کمتا تیود دی دولون زمانا على أن تأجرني 8 حجج فدی شرچ مزدوری بکی ما سراتکالا دا بدل کیا خودش اتکالا مزدوری بکی نزبال صدرکم لور بدلکم لیکن اشتی چی نکاح کیسا مہر سخور کے کر فإن أتممت 10 فمن عندك نو که پورا دیکڑا لس نو استاد طرفنا با احسانی اتفاق دا تو دے کلستیو کڑیو دا بستاد طرفنا احسانی وما أريد أن أشق عليك او زن غوالم چی سختی راولم پتا باندی لست من لازمومنا ستجدني إن شاء الله من الصالحين زرد جتبهم مما لرا كو غواري الله دني كانونا الله أكبر قرأ نبي دوي كو غواري الله اچھی منگتے کی نا کدیو تو صرف دوئی جی یعنی دا پلانی غلطی دا دے سور شین شی جینے ما کی غلطی دا زبی دینا دا سمر نیک انسان دے او اگوی که اللہ گوڑی نو ما بدے نیکانو نو امی زبدی تنگو منا قالوی موسیٰ علیہ السلام ذالک بینی و بینک دا زما استا منز کی شوا بس دقا خبر سی کلا کلا سوچ ذہن ترائشی زما چی دی سایتونا دا مخیل رائش چیاری دا دیرو پاکو دا اچتو خلقو پا منز کی دا اتفاق شوئے تھی یعنی یو طرف تا موسیٰ علیہ السلام اور بل طرف تا شعیب علیہ السلام صبر اچت خلق نزکے ہوئی ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی کم یو ددوانو نیٹونا چی پورا کڑمانو نبئی زیادے پا ما باندی کاتمی تیر کرو او کلس واللہ علی ما نقول وکیل او اللہ پاک خبرو چی منگیو آیو زموار دے اتفاقوش دلتے وہ فائدتا اس سے ذکر کم خواہ ستاسو رازلو پہ خوشحالا چی ذہن تمرالا دے خصوصاً دی مسافرو دا پار لس کالا موسیٰ علیہ السلام بہر تیر کری چراغ اللہ والا پیغمبری ورک نو دا یاد کئی امام شافعی رحمه اللہ دی باب کے اشعار دی خلاصہ دا گئی دا اگوی اوزا دا رزق دا گٹھلو دا پارا دا خپل ملکنا دا خپل علاقینا بیا گویلی چی دا سڑے چی دا خپل علاقینا اوزی دی سر قیمتی کی نوی گوری نا او بچی پا یوزے ولاری سخاشی او بچی پا یوزے ولاری سخاشی سخاشی و چی روانی نو صفائی او اکدا نور ہمیشہ وے نو خلق بتی تنگ شے چیزی رازی نو دا خلق ورطا ضرورت رازی او کچر تا ازمرے دا زنگل نا او دا خپل زینا نخوزے دے نو خکار بے کڑے وے خکاری نیشو کور اکو دا باچائی کئی پا دی چا گرزی را گرزی زی او بے نورم دی ساقا دیر ناشنا خبری ذکر کری نو دی که دا فائدہ خصوصاً مسافرو دا پارا چه پا دی مسافرو که او دا کلینا بہر توتو که پا دی که دیر خیرون پراتی دی رزقم اللہ در کئی اجرم اللہ در کئی عزت بم اللہ در کئی او بیا دا کم ملگری چلتا سعودی عرب کی دیو
دلته دا بیانونه او درسونه او دین اوري دوی باندې خو الله ډېر رحم کړی دا نعمت ته هلته نشو میلاوېدی کوم نعمت چې الله تعالی دلته نصیب نو سره د دنیا دین یې درته هم نصیب کړو نو مه خفه کېږئ موسی علیه السلام هم ژوند د مصر نه بهر تېر کړی دی یوازې او دا خو ګټه مسله وه تاسو پکې لا بیا هم ټلیفونونه ور وشږوئ او یو شی او بل شی او نسه کیس و په هغه باندې کیس دی سړی وژلی دی او نه د رابطو څه ترتیب شته او بیا هم موږ چې دی ناشکري کوو نو په هر حال د الله شکر ادا کوي ګوره په هر څه کې خیر خو موږ ته پته نه وي په دې مسافرۍ کې د کور نه لرې کېدو کې هم خیر او موږ ته پته دی چې دا ګران کار دی اندازې لږي ماته زه محسوسوم دا خبر خو دومره ده چې انسان د خپل خیر نه نه خبر او الله چې څه کې به کې خیر یې رب العالمین دی موږ ټولو ته پراخه حلال روزي په خپل ملک کې راکړي او الله سبحانه وتعالی دی دا کم مسافر ملګري چې دلته دي رب العالمین دی په ډکو منګولو روغ رمټ کورونو ته واپس بوځي کوم ځای کې فلما قضى موسى الأجل نو هر کله چې پوره کړه موسی علیه السلام نیټه هغه لس کاله پوره کړه دا دواړه د یو بل نه مخکې کېږي ځکه چې څوک دي هغه ورته وایي چې عقد څو شو 8 کال لس کته وکړو یو نو ده اوس هغه سره احسان وکړو چې ګوره زه په تا زور زبردستي نه کوم دا د هغه ښه سړیتوب دی موسی علیه السلام ورته ووایي چې موږ هم څه کم نه یو دا به درله زه لس پوره کړو چې څوک د سره ښه وکړي ښه ورسره کوه او چې تا سره لږ وکړي ته ورسره ډېر کوه دا طریقه یې زده کړې ښه وسار بأهله او روان یې کړه کورواله خپله څوک و ده شعیب علیه السلام لور او لور ورکړه نو هغې بیا روانه کړه چې 8 کاله لس کاله د سخر سره پاتې شوی و نو وروسته ورته دا نعمت میلاو شو بعض دا واده دا نعمت داسې پرې کې غواړي چې د اسمان نه راولی دی څه محنت به وکړي څه کوشش به وکړي لس کاله چې هلته خدمت وکړو مزدوري وکړه نو بیا بله لور ورکړه او را روان شو روانو مصر ته آنس من جانب الطور نارا ویلیدل د طرف د تور غر نور یا وی کتو د طرف د تور غر نور هغه تور غر طرف ته اور ولیدو ادوی نه لارو خطا شوی او جمع قال لأهلهم كثوا وی خپل کور واله ته ایثار شي دا زمونږ دین دی د زنانو پکې دومره قدر دی دوی به ځي ناستي او سړی به منډه وایي دا موږ چې د انګریزانو او دا بعض بېدینه وایي تاسو د زنانو حقوق نه ورکوي حقوق نور څه ته وایي په سړي باندې سخت غریب کته ځي او بره ځي او ښځه ښه په امن او امان کې ناستې څه نه خبر هم نه او دوی دا غواړي چې دا ښځه هم په دې هر څه کې شریکه دی او دوی هم دا منډې والي انی آنست نارا یقینا ما لیدلی دی اور لعلی آتیکم منها بخبر کیدی شي چې زه به راوړم تاسو ته د هغې نه څه خبر لارې او جذوة من النار یا سکروټه د اور لعلکم تصطلون دې دپاره چې تاسو ورته ګرم شئ فلما اتاها نو هر کله چې راغی هغې ته نودي اواز وکړی شو هغه ته من شاطئ الوادي الأيمن اواز وکړی شو هغه ته د غاړې د کندې ښی طرف نه دی چې هلته ورغې نو ښی طرف ته دی ونه وه د هغې نه د اواز راوتو د دې ونې د دې طرف نه چې هغه اواز د الله خو د دې ونې د طرف نه راتو فی البقعة المبارکه فزمک برکتی کی من الشجرة د ونې د طرف نه
أي يا موسى چه موسى إني أنا الله رب العالمين يقينا زال لا يمرب د مخلوقاتو مخي دي آيتون ترشيوي دي سورة طه كم وأن ألقي عصاك أو غزارك أمساخ فلما رآها تهتز نهار كليتي ولدت خوزيجي كأنها جان قويا كدا ماردي ولا مدبرا وأريد شاكونك ولم يعقب شاتين كتل ويريد عجيبة خبر ده أو ده يريم ده كان تأثر أمساد وأمسان سيه جوړ شو مار الله ورتوي يا موسى أقبل ولا تخف اے موسى رامخا مخشو ميريغا إنك من الآمنين يقينا تد أمن والوني أسلك يدك في جيبك ورنن باس الأسفل بقريوان خفلكي دا باس كسان عربو كم دا مسألة عجمو كم دا قرآن دا باس تكي چوينو دا ذهن كي چكو مان رازي قولو ويرب كيديش ديمم دا كمان ودا جيب چوي چيرا غو با جيب كلا سكو جيب دا زمون دا جيب دا جيب عربي كي ستوي دا غتوي گريوان توي ويسلك أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة السيارة دا قاعد ندي مراد دا زمون دا زمانه كي كم جاي سيارة قافلة توي غرزيدون كي قافلة او دي سنور تكي دي نو دا بازو په ذهن کې چې کله دغه ټکي وي خپل یو معنی چې کومه د ذهن کې پرتی یارو کېدی شي دقه معنی عربو کې دا مسله شته او په دې باندې عالم لیکل کړي یعنی عربو خو دغه عربي ژبه اټکي صحیح دی لکه جیب په عربي ژبه کې دی جیب ته ویل کی خو دلته د جیب نه مراد دغه جیب نه دی هغه ګریوان دی ځکه دا باز وی ګوره عربي دی او بېدینه دی نو موږ ته ولي نو ته قرآن د دوی په ژبه کې دی دا لازم نه دی چې عربي د یوه په قرآن سره پوه دی قرآن باندې پوه دی دا علم غواړي دا پوه غواړي دا سوچ غواړي داسې چې صرف د عربي د لاسه سړی په قرآن پوه دی خو مزې به وي دا خو د پیغمبر حدیثونو ته به واپس کېږي د سلفو اقوالو ته به واپس کېږي هغوی څه ویلي څه نه دي ویلي هغې نه به سړي ته پته ولګي تخرج بيضاء من غير سوء راوبوزي سپین بغیر د صاحبنا واضمم إليك جناحك من الرهب او يوزي كزان سر اړخ بل د وجې د يرینا دوت الله طریقه هو چې کله یریږي نو دا چل کوا دې سره بدی یره چې دې هغه ختمیږي فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه دا دوان يقيني دليلون دي دا طرف درب ستانا فرعون تا او غتان دا قوم دا غتا لاس پسینه باندې اخوده او لاس ځان ته رانږدې کول دې سره یره ختمي او دا د عامو انسانانو هم دا طریقه ده کله سړی ویریږي نه او دا لاس دې لږ ساعت ځان ته رانږدې کړي نو دې سره دا یره څه شي دا ختمه شي نو دلته ځکه الله موسی علیه السلام ته دا طریقه وښوه بعض وایي چې دا طریقه ورته صرف دې کې وښوه چې ته اوس ویرېدې د مار نه نو اوس داسې وکړه بعض وایي چې نه ده ورته عامه طریقه وښوه واضح هم دا دی چې عامه طریقه ورته ښوول إنهم كانوا قوما فاسقين يقينا وغوي قومنا فرمانا قال رب إني قتلت منهم نفسا ويا غير بزما يقينا ما وجل دا غوين يوكس فأخاف أن يقتلون نيريقم شاغوي بقتل كما وأخي هارون ورور زمان هارون هو أفصح مني لسانا دير فسيح دي زمان بجبكي فأرسله معي يرد أن يصدقني نولي قاغ ما سرى مرستكون كي تصديق كي زمان کله چې دی خبرې تصدیق کوونکی ډېر شي نو خبره څه شي مضبوطه شي
یو عالم یو خبره وکړي بل هم هغه شان خبره وکړي خبره ښه مضبوطه شي نو وایي دی را سره ولېږه انی اخاف ان یکذبون یقینا زه یېرېږم چې دوی به ماته دروغجن وایي نو ځکه دا رور را سره م ولېږه دی هم دقه خبره کوي قال وی الله سنشد عضدك بأخيك زر دی چې مضبوط به کم مټ ستا په رور ستا سره رور چې صحیح روري که نه صحیح یو خوا چې جاخو والی نه جاخو والا خو د سړي د ژوند ښه تنګ کي او چې رور سم روري او مخلصي او دنیا او د پیسو نه متاثره کي نو دا یقیني مټ دی او دا د ملا تیر دی دې سره انسان مضبوطیږي وران سبا دنیا ډېره شوې ده پراخه شوې ده نو ځکه ډېر پکې د پیسو د لالچ د لاسې یو بل سره ورورولۍ کې مخلص نه دي ونجعل لكما سلطانا او وبګرځو تاسو دواړو لره غلبه یا رعب فلا يصلون إليكما نو دوی به نشي رسېدی تاسو ته څه نقصان به تاسو ته نشي درکولی بآیاتنا لاړ شئ په معجزو زموږ سره انتما ومن اتبعكما الغالبون تاسو هغه څوک چې تابعداري کوي ستاسو به غالب یئ تاسو ټول به غالب یئ تاسو هم او ستاسو تابعدار به هم صحیح هغه به هم غالب یي چا داسې ویلي چې فلا یصلون الیکما بآیاتنا هغوی نشي در رسېدی تاسو ته د دې د لاسه چې تاسو زموږ آیتونه بیانوئ دا ټولې خبرې پکې دي فلما جاءهم موسی بآیاتنا نو هر کله چې راغی هغوی ته موسی علیه السلام په معجزاتو زموږ بینات ښکاره قالوا وی هغوی ما هذا الا سحر مفترى ندی دا مگر جادو دی د ځان نه جوړ کړی شوی وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين او ندی اوریدلی موږ دا خبرې د پلارانو زموږ مخکینونه وقال موسى عليه السلام ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي رب زما خپو دې پاغه چا چې راوړی دی هدایت د طرف داغه نه هغه بوتې د جادو دی که نه وایي بس الله ته پته ده پرېږدی الله ته پته به ستاسو هم ولګي او زما به هم ولګي ومن تكون له عاقبة الدار او پاغه چا چې به هغه لره انجام د کور د آخرت الله په هغه هم ښه پوهه دی انه لا يفلح الظالمون یقینا ناکامیابیږي ظالمان فرعون په ډېر تکبر کې راغی او د دې نه مخکې موسی علیه السلام اوږد تقریر کړی و چې هغې څو صورتونو کې تیر شو دلته خبره مختصر ده نو دې تقریر اثر وکړو په دې خلکو باندې نو هغه د دې هر څه د دې خلکو د توجه ګډوډ کولو لپاره دا خبره وکړه وقال فرعون او فرعون یا ایها الملأ ای مشرانو د قوم ما علمت لكم من اله غیری نه پیژنم تاسو لره هېڅ حقدار د بندګۍ سوا زما نه مشرانو ته یې ولې وویل چې مشران یې ومنو نو کشران یې مني بل دا چې مشران د کار خلک دي په کشر څه کې خبره د چا چلیږي د مشرانو چلیږي نو ځکه هغوی سره خبره شروع کړه چې زمان علاوه څوک معبود ستاسو خو ماته نه دی معلوم فأوقد لي يا هامان على الطين نو بل کور زما د پاره ای هامان په خټه باندې ولي په خټه اور ولي بلی چې په ښه شي خښته تې جوړه کړي آبادي جوړوي فاجعل لي صرحا نو وګرځوه زما د پاره یوه بنګله لعلي اطلع الى اله موسى شاید چې زه به وخیژم په اله د موسی علیه السلام پسې واني لاظنه من الكاذبین
او یقینا زه خامخا ګمان کوم په د باندې د دروغجنو نه. سړی دروغجن دی نو یو بلډینګ جوړ کړه چې زه بر اسمان ته وګورم چې د عرب خو یې نه م کنه چې رښتیا وکنه. او دا دلیل په دې دی چې موسی علیه السلام هغه ته ویلو چې زما رب بره دی ځکه دی بره خیږي. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق او لوی وکړه هغه او لښکرو د هغه په ځمکه کې په ناحقه سره. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون او ګمان وکړو هغوی چې بېشکه دوی به موږ ته نشي راګرځېدلی. دا دوی ګمان کړی چې یاره موږ خو به الله ته نه واپس کیږو. فأخذناه وجنوده نو راونیو موږ دی او لښکرې د ده. فنبذناهم في اليم نو غزار کړل موږ دوی په دریاب کې. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين نو ګوره چې څنګه شو انجام د ظالمانو. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار او ګرځول موږ دوی امامان چې دعوت ورکوي ورته. یعنی د کفر مشران دي جوړ کړو څنګه چې په خیر کې امامانی نو دغه شان ګوره په شر کې امامان دي. ويوم القيامة لا ينصرون او په ورځ د قیامت به د دوی مرسته نشي کېدی. واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة او من ورپسې کو به دوی پسې په دې دنیا کې لعنت. ويوم القيامة هم من المقبوحين او په ورځ د قیامت به دوی د بدحاله خلکو نه وي. هغه خلکو کې به چې د هغوی حال څه دی بد دی. ولقد آتينا موسى الكتاب او یقینا ورکړی دی موږ موسی علیه السلام ته کتاب. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى وروستو د دې نه چې تباه کړل موږ پیړۍ مخکینې یا پیړۍ مخکینۍ پخواني قومونو ټولو ته اشاره ده. او دلته دا فایده یاده کړئ ښه چې د تورات د نازلېدو نه بعد رب العالمین یو امت هم په ټول په یو ځای نه دی تباه کړی. د هغې نه بعد بیا الله رب العزت مؤمنانو ته امر کړی دی چې د دین د دشمنانو سره به جنگ کوئ. او مخکې د جنگ نه و مخکې جنگ نه و الله به عذاب را لیږو. نو د موسی علیه السلام ته چې کله تورات میلاو شو د دې نه بعد په یو ځای عذاب دا نه دی راغلی. بس د دې نه مخکې به راتلو. بصائر للناس د پاره د پوهې د خلکو. وهدى او هداية ورحمة او رحمت لعلهم يتذكرون دي دپاره چې دوی نصیحت واخلي. دا کتاب ولدي دپاره ورکړه. وما كنت بجانب الغربي او نوی ته په طرف مغربي کې. اذ قضينا الى موسى الامر کله چې فیصله وکړه موږ موسی علیه السلام ته د وحي. په دې که اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رښتینوالي ته اشاره کوي چې ګوره ته د موسی علیه السلام سره حاضر په دغه ټیم کې نه وي چې کله موږ هغه ته وحي ورکوله. نو د دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر دی. نو ورته وایي چې ته د غر په غربي سایډ کې ته نه وي په کوم ځای کې چې الله د موسی علیه السلام سره خبرې کړې وي چې هغه آواز راتلو د ونې د طرف نه. په دې کې بیا علماو تفصیل کړی دی خو هغه بران ټیم ډېر والي. غر نقشې جوړه کړې ده چې غر قبلې طرف ته راځي او دا ونه دې طرف ته راځي هغه طرف ته. او بیا چې د بله موقع باندې به بیان کو بوزه کې انشاءالله. وما كنت من الشاهدين او نوی ته د حاضر ناظرونه. بعضوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاضر و ناظر ده الله وی ته نه وي په هغه ځای کې. ولكننا انشأنا قرونا مگر موږ را پیدا کړي پیړۍ. فتطاول عليهم العمر نو اوږد شو په هغوی باندې عمر. یعنې د دې دپاره ته موږ لیږلی چې اوږد شو عمر او پیغمبر نه و راغلی.
وما كنت ثاويا في أهل مدين او نوی توسیدن کے پا مدین والو کے تتلو عليهم آياتنا چتال وستل پا غوی باندی آیتنا زمن یعنی تا دا غوی سر نوی چتا پا غوی باندی دا قصہ بیان کرے وی او غوی باندی دا آیتنا الوستلے وی بعض دیسی وی بعض علماء وی تا علتا نوی چتا دا خلقنا شاگردی کرے وی چتا تی دا موسیٰ علیہ السلام او دا شعیب علیہ السلام دا قصہ پخپلا او ریدلے وی خودتنیوی پا مدین والو کی معنی چی منگ دا توخو نزکوی ولیکننا کننا مرسلین لیکن منگ یورالی گن کی وما كنت بجانب الطور او نویت پا طرف دا طور کی اذ نادینا کلچ آوازکو من موسیٰ علیہ السلام تا ولكن رحمة من ربک مگر منگولی گلی تا دا پار دا رحمت دا پار دا رحمت دا طرف دا ربستانا لتنذر قوما دی دا پار چویر یو قوم ما اتاهم من نذیر آگا قوم چی ندیر آگل اگوی تا سوک یرور کون کے من قبلک مخکستانا لعلهم یتذکرون دی دا پار چی دوی نسیت واخلی دی دا پر اللہ لے گلیت چی دی قوم بانی حجت قائم شی او کدیسی نوے نبیا بیدا ویلے ولولا ان تصیبهم مصیبہ او کچرت نوے دا خبر چی ورسیگی دوی تس مصیبت بما قدمت ایدیم بسبب دا عملون چی مخی لی گلی دلا سنو دوی فيقولون ويبدوي ربنا يا رب زمن لولا أرسلت إلينا رسولا ولتنرى ليقو منتهو پیغمبر بيبدا خبرك كولي فنتبع آياتك نتابع داري بكره من داية نستا ونكون من المؤمنين أو يبا من دا مؤمناننا الله لغا حجت سكو ختمي كولك أنا باتي لي ختمش خاچی کل دکا پیغمبر راولی گو فلما جاءهم الحق من عندنا نو هر کل چراغ دوی تا حق دا طرف زمنگنا قالوا دوی لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ ولی نور کڑے کی گی دتا پشان داغی چی ور کڑے شوی موسیٰ علیہ السلام تا بیدا قسی شروع آغا شان امساوے آغا شان معجزیوے دا خود سر نشتی یا غشان کتاب اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل آیا کفر ندے کڑے دوی پاغس چور کڑے شوی موسیٰ علیہ السلام تا مخید دینا یعنی دوی اگا کلمانی اگا خویم ندے من ندے پاگی بانیم دوی کفر کڑے داگینم دوی منکر شوی دی قالوا سحران تظاهرا ویلی دی دوی دا دو جادوگران دی چی دیو بل مرستے کڑی دا وی مشرکان یو پیر دا یهودو تا پوسو کو چی دی سڑی مبارک سوائی تو بعضو یهودو ناغوش دا خورشتی نے سڑے تھے دا دا خو تذکرہ با تورات کی مشتی چی بی آغا مسلمانان شیوی مو آغا اہل کتاب دا بوی تذکرہ روانا نو خواہ دستاسو دا کتابم جادو دے و دا قرآنم جادو دے او دا دوان کتابون دوان جادوگران کاغا تورات و قرآن دے و کاغا موسیٰ علیہ السلام و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دوان دے یو بالمرستا کئی یو دلم نمانو حالانکہ مخی دوی سے اعتراضو کو چی دے پیغمبر تا دیسی سوری نور کڑے کی چی موسیٰ علیہ السلام تور کڑے شی اللہ منی خطا سو موسیٰ علیہ السلام کتابو نا وقالوا وویلی دوی انا بکل کافرون چی یقینا من پہریو باندی کفر کون کیو قل ورتوایا فأتو بکتاب من عند اللہ نو بس راولیو کتاب دا طرف دا اللہ نا هو اہدا منہما چی اگر دیر ہدایت والی دا دیدوانونا نو استاسو بے اولار رو باسی چی توراتم جادو دے قرآنم جادو دے نو بیسو کئی تاسو اولار پیدا کی کتاب راولی چی دین زیاد ہدایت والی
اتبعه چیزے تابداریو کمن کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی ہو کل دیسی کولیش نو ذکر اللہ وی فإن لم يستجیبوا لک نو کچرت دوی قبول والے ونکستا خبر دلون منلا فاعلم نپوشا انما يتبعون اهواءهم چی بیشک تابداری کئی دوی دخواہشات اخبلو ومن اضل ممن اتبع هوا او سوک دلوی گمراہ داغا چانا چی روان شو پا خواہش پل پسی بغیر هدى من اللہ بغیر دا ہدایت دا اللہ نا یعنی دا اللہ ہدایت پریخو پس پس روان دے پا خپل خواہش پسی دا دن زیاد گمراہ بل سوک نیشت ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین یقینا اللہ ہدایت نکی قوم ظالمانو تا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ او یقیناً پر لپسی بیان کردی دا منگ دوی توینا لعلهم یتذکرون دید پار جدوی نسیت واغلی اللہ وی منگا پا یهود و نصارو بانی رحم کردی چی منگ دا وحی دا سلسلہ جاری ساتلی دا دا سنی چی بالکل بند شوا دا وحی براتلا نوی نوی پیغمبران کتابونا نو دا پاگوی بانی رحم دیکن چی اللہ پریخو دی ندی او دی که دا فائدہ دا گورا چی ہمیشہ بزان دا قرآن سر و دا وحی سر تڑلے ساتی ذکر چی کل اتزال لری کو او لگ مودہ دے رشی بس سڑی دا زر سختی او دام پا اہل کتابو کی وقت کی دسی شوی دی فطال علیہم الامد چی وقت پاگوی اوگد شو او اگوی اگا دا پیغمبرانو خبری خوی وحی خوا خو نوی نو راغلی او اگوی اگی تا رجوع نکولا نزلون اللہ وی سخت شو نو سمرا چی را دین نلری کیگی نزل سختی وقت پا وقت قرآن و حدیث تا رجوع کوئی درسونا بیانونا یا پخپل مطالعہ اگر کوئی چی ایمانم تعزی او دیری الذین آتیناهم الكتاب من قبل حاغ کسان چی ورکڑے منگا اگوی تا کتاب مخی دینا هم به یؤمنون اگوی پا دی باندی ایمان روڑی دا پا اہل کتابو کیا نیکان خلق تی چی پخپل نبی ایمانو او بے زمان پا دی بانی مو وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ او کلچ الوستلیکی باغوی باندی قالوا ویاغوی آمنا بی ایمان روڑے دے منگ پا دی باندی انہو الحق من ربنا یقینا دا کتاب حق دے دا طرف درب زماننا انا کننا من قبله مسلمین یقینا منگو مخی دا دین تابداری کون کی دا دید راتولا مخی پی زمان ایمان اولئیک یؤتون اجرهم مرتین دغا کسان ورکڑے کیگی بدوی تا اجر دا دوی دو پیری ولی بخپل کتاب ایمان دے دلتا ایمان دے بخپل نبی ایمان دے دلتا ایمان او حدیث کی راگلی صحیح بخاری صحیح مسلم کی چی دری کسانو تب اجر ڈبل ملاوی گی دو چند یو دا دے رجل من اہل کتاب آمن بی نبیه ثم آمن بی اہل کتاب کی سڑے دے بخپل نبی ایمان دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دے وعبد مملوک او آغا مرئے غلام ادى حق اللہ و حق موالی چی آغا دا اللہ حقم ادا کرے دے او دا خپل سید دا چاچ غلام دے دا آغا حقم ادا کئی او یو سڑے چی دا آغا سروین زدا نو دے آغیتا دینو خی خیستا خوی و تو خی بے ازاد کی نو بیا و سروادو کی یعنی سو کارے ہوکو ادبی و تو خو دینی و تو خو بیا ازاد کرد دا گٹا خبره نو بیا ولا کورو ماباد کو واده و سره کو دکه چې دې خلکو سره په پوخا واده ته چا غاړه نه خو د وینځو سره نو چې څوک وینځي سره ازادي کو واده و سره غټ کاری کړي الله ولا جد و پیری ورکي بما صبروا فوجد دې چې صبر کړي ويدرؤون بالحسنه السيئه او دفکی دوی پنے کئی سر بدئی لرا ومما رزقناهم ينفقون او دا آگا مالنا چی ورکڑی دے منگ دوی تا خرچ کئی وی دا یسو کسان مکی تراغلیو یهودیانو ایمان راوڑو
ابو جهل او دغه سره څو کسان راووتو د سپکې سپورې ورته ویل مړه کمقل خلک یې ډاري کوي ایمان راوړو تاسو دي شي نو دوی د هغوی د بدۍ جواب هغه به بدۍ سره نه دی ورکړی او بل دا چې په مسلمانانو باندې خرچم کړې وه سمال ورسره و نو هغه یې د کمزورو مسلمانانو له هغه ورکړی نو الله دلته دوی دا صفت هم ذکر کړو وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه او کله چې واوري دوی پالتو خبرې مخ اړوي د هغې نه یعنې دغه خبرې د هغوی پالتو وي که نه د مشرکانو وقالوا وی دوی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم منګ لره عمل زمنګ دی او تاسو لره ستاسو عملونه دي تاسو په موږ زور زبردستي اوس مه راولئ سلام علیکم سلام د جدایي دی په تاسو باندې لا نبتغي الجاهلین نه لټو موږ مارزې د جاهلانو سره یا نه لټو موږ ملګرتیا د جاهلانو دا طریقه ده جاهل سره چې ولګېدې نو بیا خو کتونکي دا فرق نشي کولی چې جاهل پکې کم یو دی نو اوس الله پیغمبر ته وایي هلته دغه کسانو ایمان راوړو نو توفیق الله ورکو نو اوس دلته الله دا خبره بیانوي چې هدایت توفیق د الله په لاس کې دی انک لا تهدي من احببت یقینا ته هدایت نشي کولی هغه چا ته چې ته یې خوښې د هغه خو دا خوښه و چې دا ټول خلک ایمان راوړي خو داسې خو نشي وکېدی خصوصا خپل تره د دې آیت په شان نزول کې خلک هغه قصه ذکر کوي ابو طالب باندې څومره کوشش وکړو خو هغه ایمان رانوړو الله ورته پیغمبر ستا په لاس کې نه ده ها ستا په لاس کې کوم هدایت دی چې ته ورته لار وښیې د هدایت ته راړول دغه ستا لاس کې نه دي ځکه وویې ولکن الله یهدي من یشاء مګر الله هدایت کوي چاته چې وغواړي وهو اعلم بالمهتدین او هغه ښه پوهه دی په هدایت موندونکو باندې مکې مشرکانو به یو عذر دا پیش کو ها وایي موږ د ایمان په دین راوړو په تا چې تا سره د ټولې دنیا جګړه ده او موږ د دې خلکو سره دا دشمنیانې نشو اخیستی وقالوا وایي دوی ان نتبع الهدى که چېرته تابعداري وکړه موږ د هدایت معک ستا په ملګرتیا کې نتخطف من ارضنا وبتختولی شو د ځمکې زموږ نه حملې به راباندې وشي د هر څه به رانه خلک والي الله وی اولم نمکن لهم حرما آمنا ای ځای نه دی ورکړی موږ دوی ته حرم امن والا او دا هم د قرب دین دی نو کم رب چې دا حرم امن والا ګرځولی دی دا دین د چا دی د هغه دی نو بیا به په تاسو څنګه بدامني راولي دا دوی پالتو وزرو او صرف امن والا نه یجبا الیه ثمرات کل شیء راوړلی کېږي هغې ته میوې د هر شي رزقا د پاره د خوراک من لدنا زموږ د طرف نه هر قسمه میوې لاړ شي وګورئ که نه مکه کې هر قسمه میوه تا ته هر ټیم درته میلاوي دا مې ده هر ټیم او هر قسمه میوه دلته الله دا خبره کړې چې حرم هم امن والی هر قسمه میوې دي نو که دوی یریږي چې یاره غریبانان به شو نو دغه یره هم ختمه ده معنی ده چې دوی په دې خپله خبره کې دروغجن دي اصل د دوی د دې هدایت سره نه لګي ولكن اکثرهم لا يعلمون مګر ډېر د دوی نه نه پوهېږي یره ورکوي الله وکم اهلکنا من قريه او ډېر تباه کړي دي موږ د کلونه بطرت معیشتها چې تکبر کې کړی و په ژوند چې تکبر یې کړی و په ژوند خپل کې او الله تباه کړي دي نو دوی ته الله دا نصیحت کوي که تاسو په دغه لار روان شي تاسو هم تباه کېږئ نو ځکه ورته وایي فتلک مساکنو نو دغه زینه د اوسېدو د هغوی دي لم تسکن من بعدهم چې اوسېدل نه دي شوي په هغې کې وروستو د هغوی نه الا قلیلا مګر لږ وخت وکنا نحن الوارثین او یو موږ آخري مالکان هر څه الله ته پاتې وما كان ربك مهلك القرى او ندی رب ستا هلاک کوونکی د کلو حتی یبعث فی امها رسولا
تر دې چې ولیږي په منځ د هغې کې رسول د هغه وخته پورې الله کیلې نه تباه کوي چې څو پورې پیغمبر نه یې لېږلی یتلو علیهم آیاتنا چې بیانوي به په هغوی باندې آیتونه زموږ که ویې نه منله دې نه بعد ونه منله نو حجت څه شو قایم شو وما كنا مهلك القرى او نه یو موږ هلاک کوونکي د کلو الا واهلها ظالمون مگر اوسېدونکي د هغې ظالماني هسې نه تباه کوو چې تباه کېږي نو دوی د خپل ظلم د لاسه تباه کېږي نو اوس ګوره دې کلو والو چې را تکبر کړی څه د لاسه یې کړی نعمتونه دنیا ورسره وه نو اوس الله د دنیا خبره کوي وما اوتیتم من شیء دا په غور سره واورئ وما اوتیتم من شیء او هغه څه چې درکړی شوي دي تاسو ته فمتاع الحیات الدنیا او هغه څه چې درکړی شوي دي تاسو ته د څه شي نه نو مزید د ژوند دنیوي دي وزینتها او ډول د هغې دی بس نور څه شته خو مزیدي ډول دی همیشه نه ده مزه همیشه صحیح لګوي په مخه مزې نه او ډول دام عارضي دی نو ځکه وایي وما عند الله خیر وابقا او هغه چې د الله سره دی غوره دی او همیشه دی آخرت غوره دی همیشه دی الله دې موږ ته نصیب کړي افلا تعقلون ای نو عقل نه کار نه اخلئ اوس آخري لس شپې داخلي شوې دا د الله سره تجارت شپې او ورځې دي نو که دغه جنت او دغه آخرت ګټل غواړئ چې خیر و ابقا دی نو اوس یې ښه موقع ده تهجد تراویح قیام تلاوتونه جړاګانې حدیث کې راځي چې دا لس شپې به رالي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ملا وتړلی عبادت شد المئزر ملا به یې وتړل او دا ټولې شپې به یې شوګېرولې او واړه به بچي ښځې به هم راپاڅولې وي هغه ته به هم کښېني ملګري به را جمع کېدو جومات ته به راتلو هغوی منځونه سهاره پورې به د هغوی منځونه روان نو خیر دی دا یو څو شپې لږه ګزاره به ونه شي لږه لږه ګزاره وکړئ که د دنیا لږه داسې کمزوري شي نو څه خبره نه ده خو د دې شپو بیا پته نه لګي چې بیا به زموږ په ژوند کې راځي او که نه او کېدای شي دا روانه شپه د لیلة القدر شپه یوه شپه لکه دا نه دي ویلي الله چې د زرو میاشتو په شان ده څه ده غوره ده خیر من الف شهر زرو میاشتو د عبادت نه غوره ده نو ځان له یو ترتیب جوړ کړئ په دې آخري لسو شپو کې کم سے کم د ټولو نه کمزوره انسان زم ټولو نه کمزوره چې یو پیر قرآن ختم کړي دا به موږ کې بلکل صفر وي هغه چې هېڅ نه دی هغه به یو پیر قرآن ختموي نور ځوانان تکړه خلک هغوی په دې کې څو پیرې ختموي سلف صالحینو د ډېرو نه دا نقل دی چې په دې شپو کې به هغوی په ورځ کې یو پیر قرآن ختمو او دا ختمیږي دا بعض خبرې ښه نه یي کولی خو دې دپاره سړی وکړي چې عبرت والي دي سړی مخکینی خبره ده چې کوم وخت کې لا د دې دعوت دا درسونه او دا بیانونه زما ډېر نه وو نو ما به دا سوچ په خپله کوو چې دا قرآن په یو ورځ کې څنګه ختمیږي نو بیا الحمدلله دا ما په خپله تطبیق کړی و سهار مانځه نه بعد ورته ناست وم او تقریبا او ښه دومره په تیزه مې نه دی ویلی چې بس یو منډه مې وهله او روان و سهار مانځه نه بعد ورته ناست وم د شپې داسې لس بجې وي 11 په منځ کې هر څه ډوډۍ خوراک په منځ کې اودس ماتی اودس هر څه پکې راغی او قرآن مې ښه په ارام ختم کړی ټول قرآن نو که څوک دا وایي چې یاره دا نه کېدونکې خبرې دا کېږي بلکل کېږي خو چې څوک کوشش د هغې وکړي او ګران کار دی ما ته پته اوس که په خپله ما ته ووایي نو ما ته اوس چې سوچ کوم چې یاره دا لا څنګه په هغه وخت کې سړي جذبه بل قرآن
سم پوخ سړي ته چې یاد یې هغه ته اساني ځکه چې قرآن نه کولاوي چې هله پاڼه کم پاڼه کې ومزه دا هم وخت ضایع کوي او کم ځای رواني نو هغه ته قرآن ویل بیا څه اساني او دا اوس هم الحمدلله ډېر خلک داسې شتي چې هغوی دا طریقه کوي نو کوشش وکړئ چې دا جنت دې ورځو کې وګټئ کوم ځای کې افمن وعدناه وعدا حسنا آیا بس هغه څوک چې واده کړی د موږ د هغه سره واده ښایسته یعنې د جنت واده یو دا دی فهو لاقي نو هغه میلاویدونکی د هغې سره یقیني واده ده کمن متعناه متاع الحیاة الدنیا په شان د هغه چا دی چې مزې ورکړي موږ هغه ته مزې د ژوند دنیوي دا یو شان دي د ده خو وقتي تور مزې دی او ختمې نو ځکه وایي ثم هو یوم القیامة من المحضرین بیا هغه د قیامت په ورځ د حاضر کړی شونی په عذاب کې نو د دې څه مطلب شو د دنیا نه لږې مزې او آخرت کې عذاب او بل طرف ته جنت همیشه ژوند او یقیني لوز او دې ورته ورننوځي ویوم ینادیم او بکم ورځ یا او را یاده که بکم ورځ چې به الله آوازو کي دوی ته مخکې د قیامت باز شو نو ځکه دلته الله اوس د قیامت باز حالات بیانوي آواز به کوي الله دوی ته مشرکانو ته فیقولون ویبا این شرکائی چرته دي برخداران زما الذین کنتم تزعمون هغه کسان چې تاسو به ګمان کوو څه ګمان به هم کوو چې د الله سره شریکان دي قال الذين حق عليهم القول وی باغ کسان چې ثابت شوي د په هغوی باندې فیصله د عذاب جهنمیان به وی ربنا هؤلاء الذين اغوینا ای ربا زمونږ دا هغه کسان دي چې موږ ګمراه کړي دي اغویناهم کما غوینا ګمراه کړل موږ دوی لره لکه څرنګه چې موږ ګمراه وو په یو بل کې هم کار کړی دی ویې منله موږ دوی ګمراهان کړي دي ځکه چې موږ پخپله ګمراهان تبرأنا الیک بیزاری کو موږ تا ته ما کانوا ایانا یعبدون نو دوی چې زموږ بندګي کوله نو دوی چې زموږ بندګي کوله نو دلته اوس اعلان د څه وکړو اعلان د براءت ته وکړو ها دا غینه بعد الله سبحانه وتعالى بل یو اعلان بیا کوي وقیل ادعوا شرکاءکم او به ویلی شي آوازو کوي برخدارانو خپلو ته فدعوهم نو دوی به آوازو کوي هغوی ته فلم یستجیبوا لهم نو قبولوالی به ونه کړي هغوی دوی لره دا ولې الله دا آوازونه دوی ته کوي دوی نه دا تپوسونه کوي په دې هر څه الله پوهه دی خو دا دوی د ذلیله کولو دپاره کوي نو دوی به هغوی ته آوازونه کوي موږ سره مرسته وکړي موږ سره دا وکړي هغوی به هېڅ جواب نه ورکوي ورأوا العذاب او بوینی عذاب لره لو انهم كانوا يهتدون ارمان چې دوی په هدایت وی دا بیا هلته دوی ارمانونه دي چې کله دوی څه ویني عذاب چېرې ارمان موږ عبادت د الله کړی وی په توحید باندې وی ویوم ینادیهم او به کومه ورځ چې الله به آواز وکړي دوی ته فیقولون نو به وایي ماذا اجبتم المرسلین څرنګه جواب ورکړی تاسو پیغمبرانو ته دې نه دا فایده راوته چې سوال دا د توحید په باره کې هم دی نو د پیغمبرۍ په باره کې هم دی رسالت په باره کې صرف توحید نه اوس د پیغمبرانو باره کې هم سوال کېږي چې د دوی خبره منلې وه که نه فعمیت علیهم الانباء نو پټ بشي په دوی باندې خبرونه یا دلیلونه پټ بشي معنی ورک بشي ګډې وډې بشي ته هر څه یومئذ به دغه ورځ فهم لا یتساءلون نو دوی به د یو بل نه تپوس نشي کولی هر څه به په دوی باندې څه شي هغه به ګډ وډ شي فأما من تاب وآمن وعمل صالحا نو هر چې هغه څوک دی چې توبې کړې ده او ایمان یې راوړی دی
او عملی کړی دی نیک فعسى ان يكون من المفلحين نو نږدې ده چې ای به هغه د کامیابونه یعنی یقیني ده چې دی به د کامیابونه وربك يخلق ما يشاء ويختار او رب ستا پیدا کوي څه چې وغواړي او غوره کوي څه چې وغواړي مشرکانو به وي که نه دا نبوت هغه ته میلاو شوی او دا دې هلته شوی او داسې نو الله وایي دا اختیار ټول د چا دی د الله دی ما كان لهم الخيار نشته د مخلوق لره هېڅ اختیار دلته دا فایده ده کې ګورې یو ګمراه فرقه ده چې هغوی ته جبریه ویلی کېږي او هغوی مخلوق مجبوره دی او چا مجبوره کړی دی الله یعنی چې دی څه کوي دا الله د دپاره لیکلي دی او په دې کوي یعنی دی چې را ګناه کوي نو څوک یې پې کوي الله یې پې کوي دی چې عبادت کوي الله هر څه کې دی مجبوره دی دلیل هغوی دا ورکوي ما کان لهم الخیره نشتی دی مخلوق لره هیڅ اختیار نو هغوی اختیار ټول الله دی حالانکه حق خبره دا ده چې اختیار د الله دی اصل بنیادی او اختیار الله بندگانو لم ورکړی چې هغه د الله د اختیار نه لاندې دی دلیل په هغې سره دلیل قرآن کې ډېر شي ایتونه دي څه تیر شو سره روان دي لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر تاسو کې که څوک مخکې کېده غواړي جنت ته مخکې دي شي که څوک وروسته کېده غواړي جهنم ته وروسته دي شي که څوک غواړي خیال هم دی نو څه مطلب شو اختیار شتي خو اختیار د الله د اختیار لاندې دی او که موږ داسې نه کوو نو بیا به د ایتونه د یو بل په ضد کې ودرې چېرې یو ځای کې الله یو شان خبره کوي بل ځای کې بل شان موږ مخکې هم دا خبره کړې وه بیا هم کوو بیا چې طریقه دا ده چې متشابه به راوالي محکماتو ته به واپس کې د هغې نه به مسله راوځي اوس دلته دا متشابه آیت دی روایله هغه آیتونه له ویسه چې کوم څه دي محکم دی واضح دی د هغې نه به یو مسله راوځي نو دلته دا مسله راووته نو دلته معنی دا ده اختیار نه مراد دلته دا دی چې دوی داسې اختیار نه لري چې یو شی پیدا کړي دا خو نشته که نه دلته بالکل د اختیار نفي نه ده بعض اقسام د اختیار هغه نفي ده د هغې لکه یو څوک پیدا کول د دې اختیار موږ سره شته نشته یو چا نه نبي جوړول دا موږ سره اختیار نشته د چا نه معبود جوړول چې یاره دا بوت چې دی دا ښه دی او دا پلانې بابا ښه دی د ده بندګي به کوو دا اختیار موږ سره نشته نو آیت باندې ځان پوه کولو سره سړی پوه شي او مقصد ته ورسي سبحان الله وتعالى عما یشرکون پاکی د الله لره اوچت دی د هغه څه نه چې دوی ول شریکان جوړوي اختیار ټول د هغه دی ځکه چې حقداري دی وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون او رب ستا پوهیږي په هغه څه چې پټوي سینې د دوی او په هغه څه چې دوی یې ښکاره کوي وهو الله لا اله الا هو او هم هغه الله دی نشته لایق د بندګۍ سوا د هغه نه له الحمد فی الاولی والآخره خاص غلره صفتونه د کمال دی په دنیا او په آخرت کې وله الحکم والیه ترجعون او خاص غلره اختیار دی او هغه ته به واپس کیږئ قدرت د الله ذکر شو چې دا رب اختیار د ده دی او لایق د بندګۍ هم دی نو اوس دې خبرې ته سوچ وکړه قل ووایه ارأیتم خبر راکئ ماته إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة كچرت وگرزي الله پتا سبان دشپا میشا تر ورځ د قیامت پوری من إله غير الله سوک إله شتی سوا د الله نه يأتيكم بضياء چراولی تاسو ترنا شتی سوک نشتی افلا تسمعون اینو تاسو ناورئ واورئ مطلب دا دا خبره واورئ خو د زړه په غوږونو یې واورئ قل ارأیتم اوایا خبر راکئ ان جعل الله علیکم النهار سرمدا که چېرته وګرځي الله په تاسو باندې ورځ همیشه
الى یوم القیامة ورځ د قیامت پورې من اله غیر الله سوک الاشتی سوا د الله نه یأتیکم بلیل چراولی تاسو تشپا تسکنون فی چارامو کی تاسو باغی کی افلا تبصرون اینو تاسو نگوری دزړه په غوږونو وګورئ زړه په سترګو وګورئ او د زړه په غوږونو واورئ او د الله د طاقت دا پته لګي اوس چې موږ لاړ شروع جماعتي ته ناست نو دا ګړو ته ګورو او مؤذن اذان وکړو که نه وخت داخل شو که خو داسې څوک نشتي داسې طاقت نشتي چې هغه دا وخت لږ رامخکې کړي چې موږ دا روژه ماتې وختي کړو او یا دا پېشمنۍ لږ اوږد کړي دا شپه لږ اوږده کړي د پېشمنۍ دا ټیم لږ وروسته کړي نو موږ دا دی چې وخت به راته میلاو شي د دمې داسې څوک نشتي نو چې نشتي نو بیا د هغه بندګي پکار ومن رحمته او د وجې د رحمت د الله نه جعل لكم الليل والنهار ګرځولی د تاسو لره شپه ورځ لتسکنوا فيه چې آرام وکئ په هغې کې ولتبتغوا من فضله او چې ولټوئ د فضل د هغه نه رزق ولعلکم تشکرون او دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ ويوم يناديهم او په کومه ورځ چې الله به آواز وکړي دوی ته بیا یې ذکر کوي ښه یعنې د الله د شرک سره سمه کرکه کوي ګورئ په دې لږ ځای کې دې مشرکانو څومره خبرې ذکر بل آواز به ورته هم الله کوي د شرمولو لپاره فیقول نو به وایي الله این شرکائي چېرته دي برخداران زما الذي كنتم تزعمون هغه چې تاسو به پې ګمان کوو چې دا زما شریکان دي ونزعنا من كل أمة شهيدا او بباسو موږ د هر امت نه ګواه هر امت باندې به یو کس څه کوي ګواهي کوي چې هغه څوک دی پیغمبر فقلنا نو به وایو موږ هاتو برهانکم راوړئ یقیني دلیل خپل الله به ورته دالته ووایي ښه چې وګوره په تاسو ګواه شتي چې پیغمبرانو دعوت تاسو ته در رسولی دی اوس تاسو هم یو دلیل وښایئ په دې خپل شرک باندې او چې د قیامت ورځي او الله د دوی نه تپوس کوي دا به څنګه سخت وخي چې الله ورته وایي زه تاسو اوس یو دلیل راوړئ دلیل به د څه راوړي دوی سره دنیا کې دلیل نه و هلته به دوی له الله په مخکې دلیل بیان کړي ځکه الله وایي فعلموا ان الحق لله نو پوه به شي دوی چې بېشکه حق د بندګۍ خاص الله لره دی وضل عنهم ما كانوا يفترون او ورک به شي د دوی نه هغه دروغ چې دوی به جوړول دروغ به قارون هم وایي چې هغه یو متکبر سړی و وایي دا څه چې دي وایي دا الله ماله ولې را کړي دي ځکه چې وایي دا دې کې وایي د الله څه ده زما کمال دی دا دروغ به یې وي نو واقعه د قارون إن قارون كان من قوم موسى یقینا قارون و د قوم د موسی علیه السلام نه دی د تره زوی و فبغى عليهم نو ظلم یې وکړو په هغوی باندې دی د هغوی د تره زوی و او د ده نوم دته به ویلی کېدو المنور ډېر ښایسته اواز ورده چې تورات تلاوت به یې کوو خیال هم دی راځئ چې ته وایم چې مخ الله نه سوال کوو چې الله زړه مې مضبوط که په دین باندې بیا دی منافق شو ولاړ او څنګه چې سامیري ګمراه شوی و که نه دا شان دیم شو بیا ظلمونه شروع کړو ظلمونه مالونه ورسره سم ډېر جمع شي الله د هغه خبره کوي لوی متکبر تی جوړ شوی او دا خبره ګوره دلته یو فایده زموږ دا خلک دي چل کې چې کله څوک ویني او د هغوی په کورنۍ کې لکه ښه خلک دي یو سړی پکې بدعمله دی یا بېدینه یو دی به ورته دقه یو یادوي دا که تاسو صحیح خلک وی نو هدایت خو د الله په لاس کې دی
إن قارون كان من قوم موسى قارون د موسى علیہ السلام د تره زوی دی نو ته به څه وایې چې یاره دا څنګه پیغمبر و چې یې تره زوی سو کافر هدایت ته الله په لاس کې وآتیناه من الکنوز او ورکړی و موږ هغه ته د خزانو نه مال ما ان مفاتحه په دومره اندازه چې یقینا د هغې چابیانې لتنوء بالعصبه خامخا درنیدي اولی القوه په یو ډله طاقتوره باندې لتنوء خامخا درنیدي بالعصبه په یو ډله اولی القوه طاقتوره باندې یعنی غټې طاقتورې ډلې د هغه د خزانو د چابیانې نشي اوچتولی دا به څومره مال اذ قال له قومه لا تفرح کله چې وی هغه ته قوم دا خوشحالي مه کوه ان الله لا يحب الفرحین یقینا الله نه خوښوي خوشحالي کوونکي دې نه مراد هغه خوشحالي ده چې هغه د تکبر د لاسه نو قوم ورته هم نصیحت وکړو چې ته ګوره ډېر په تکبر کې ورننوتې او مه کوه دا چل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة اوله ټوه په هغه څه کې چې درکړي دي تا ته الله کور وروستنې څومره ښایسته نصیحت یې ورته وکړو وایي د دې مال کې دې ولټوه کوم ځای آخرت دومره مال دل الله درکړی دی ویې لګوه چې الله دل آخرت درکړي ولا تنس نصیبک من الدنیا او مه هېروه برخه خپله د دنیا څومره چې ستا ضرورت دی او څومره چې دنیا ستا په کار ده هغه مه هېروه خو الله تعالی هغې اجازه درکړی چې ته یې لګولی شي ته یې استعمالولی شي نو دا ټولو مسلمانانو ته دا نصیحت دی چې ګورې دا د صوفیانو دین دی چې بالکل دنیا پرېږده دلته وایي ولا تنسه نصیبک من الدنیا د دنیا نه به خپله برخه نه هېرې د دې نه بغیر کار نه کېږي خو برخه یې ویلې ده برخه دی نه وایي چې بس سر یې راواړوه داسې نه دا ټوټه یاده کړې او ځای په ځای ده کوه یاره الله وایي ولا تنسه نصیبکه نو خو الله نصیبکه ویلی دی ته خو د نصیب نه هم بره ټوپونه وایي پوه شوئ که نه نو د دې ګنجایش دي واحسن کما احسن الله الیک او احسان کوه ځکه چې الله احسان کړی دی تا سره ولا تبغي الفساد في الارض او ملټو فساد بزمکه کې ان الله لا يحب المفسدين یقینا الله نه خوښوي فساد کوونکي قال ویاغه انما اوتیته على علم عندي یقینا را کړی شوی دی ما ته دا په علم باندې چې ما سره دی زه وایي دا تاسو ګډې وړې وایه الله را کړی الله را کړی دا خو زه د دې لایق ومه یو معنی دا ده چې ما سره دومره علم دی چې زه د دې لایق وم دویم ما ته پته و چې الله به ما له راکوي ځکه چې زه یې حقدار یم ما ته د دې علم دا تکبر خبرې شروع دا زمونږ د خلکو کې هم بعض داسې قصې کوي که نه دا موږ وایي په دې مټو هم ګټل دا ته څه په مټو هم ګټلی دا مټې چې الله یې دله نه درکوي داسې مټور خلک دي چې هغه بېروزګاره ناست دي که نه نشتي شتي او داسې کمزوري ته به که سیلۍ تیز راله الوځي هغه به په پیسو کې لوبې کوي نو خبره دا ده چې موږ به اسباب لټوو نور رزق ورکوونکی ذات هغه الله دی او چې څوک د ته هم څه ووایي که نه چې دا څه چې تا سره دي وایي دا د الله دي بس دومره برکت به الله واچوي ستا په ژوند کې او په مال کې قصه تاسو ته نه دی یادې هغه درې کسانو ابرګې او ړوند او ګنجې نو په هغې کې هغه دوو څه ووایي وایي دا وایي الله ته څه وایي الله راکړی دا خو موږ ته د پخوانو نه پاتې شوې سلسله داسې راغلې ده الله پې عذاب راوستو هغه هر څه یې ته واغستو او چې کوم پکې دیندار و هغه یې اوځي او بلکل زه غریب سړی وم الله راله دا راکړی زه بیمار وم الله ښه کړی وم چې څه تې وړې وې څه د داسې رب نوم دې راته ویلی چې د هر څه دي د هغه نو هغه ورته بیا ووایي زه یو امتحان په طور راغلی ملک یم د الله طرف نه ملایکو کې خپل مال ځان سره ساته او دعا د خیر ورته وکړه
او دی ورته وایي ته په امتحان کې کامیاب شوې چې څه د سره مي دا د الله دي الله ته پاتې کېدونکي او دا دروغ نه دي یعنې زه تا دا نه وي ته دروغ وایه دا څه دی حقیقت دی که د دین علاوه نور سوی نو د حقیقت نه کږېږي دا هر څه د الله نه دي او هغه ته پاتې نه دي اتا سره چې دی دا مخکې بل چا سره نه و هسې خاورو کې پروت نو ده د تکبر خبره وکړه دا خو موږ ته پته ده موږ سره علم اولم يعلم ایا نه پوهېږي دی ان الله قد اهلك من قبله من القرون چې بېشکه الله تباه کړي دي مخکې د ده نه د پیړو نه من هو اشد منه قوه هغه څوک چې هغه ډېر سخت و د ده نه په زور کې و اکثر جمعه او ډېرو په ډله کې الله داسې خلک تباه کړي دي چې هغه د ده نه څه د ده نه زورور ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوس به نه کېږي د ګناهونو د دوی د مجرمانو نه دلته اوس الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کوي چې د ډېرو ګناهونو د لاسه تپوس به نه کېږي یعنې هغه چې کوم الله تباه کړي دي اشاره هغوی ته د هغه پخواني هغه ډېر طاقتور چې یعنی دومره ګناهونه د هغوی لکثرت ذنوبهم لا یسأل عن ذنوبهم المجرمون نو تپوس به نه کېږي د ګناهونو د هغوی د مجرمانو نه بل چا نه تپوس نه کېږي هم هغوی به پکې الله راګېروي دومره ډېر ګناهونه د هغوی فخرج على قومه في زینته نو راووتو په قوم خپل باندې په ډول خپل کې دی ورځ دی راووتو څوک قارون راووتو او ځان یې سنبال کړی او داسې متکبر او خیسته جامې خوشبو راووتو بهر ته دغه پکې ولاړو که نه دنیا والا او بس د هغوی د ده د لیدو سره د هغوی د خولې نه لاړې وسسېدې بس دقې شاعري غریبانان یعنې که معمولي صحیح نه دو سره سر داسې چور او داسې چور دقې د دنیا ځان نه عبد الدرهم او عبد الدینار جوړ کړی خیسته ګاډی نشي تېرېدی خیسته کور په لاره نشي راتلی سپینو جامو والا نشي تېرېدی خو بس د ده به ورسره سټ تاویږي راتاویږي چې دی راووتو قال الذين يريدون الحياة الدنيا او یا کسانو چې اراده لرله د ژوند دنیوي یا لیت لنا هی ارمان دی چې وی موږ لره مثل ما اوتي قارون په شان د هغې چې ورکړی شوي دی قارون ته چې داسې مال موږ سره مو یاره انه لذو حظ عظیم یقینا دی خامخا خاوند د برخې لویې دی دا اوس دا زموږ دا خلک کوم صفتونه کوي یاره د لویې برخې خاوند د لویې برخې خاوند خو دینداره سړی چې آخرت یې ښایستی دا څه شي برخه د لویه دا خو وقتي طور د سبا تیزي دا برخه خو څه ګټه برخه نه شو هغه ټیم کې پوه خلک وو هغوی ورته ووایي وقال الذین اوتوا العلم او هغه کسانو چې ورکړی شوی دی ورته علم ویلکم تعجب دی په تاسو ثواب الله خیر بدله د الله غوره ده لمن آمن د هغه چا دپاره چې ایمان یې راوړی دی وعمل صالح او عمل یې کړی دی نیک د هغوی دپاره دا بدله چې دا څه ده دا غوره ده د څه نه د دې دنیوي ډول نه ولا یلقاها الا الصابرون او نه ورکړی کېږي دا مګر صبر کوونکو ته ګران کار دی ځکه چې د دنیا د دې لذتونو نه او خواهشاتو نه او د دې قصو نه ځان صبرول دا ګران کار دی فخسفنا به وبداره الارض نو ورننویستو موږ هغه او کور د هغه په ځمکه کې حدیث کې راځي چې ځان پسې دا کمیس راښکودو تکبر د لاسه فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه صحیح بخاري کې روایت الله ورننویستو قیامت پورې و به دې ځمکه کې رواني قیامت پورې داسې عذاب پې الله راوست فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله
نو نو هغه د پاره سډله چې مرسته یې کړې وې د ده سره سوا د الله نه. حالانکې چغې به یې والې زه داسې او زه دغه. موږ دا ویلو که صورت غټ مقصد دا دی چې متکبرین الله تباه کوي، دا متکبر تباه شو. وما كان من المنتصرین او نو دی د بدله اخیستونکو نه. هغه نور ایله را بیدار شو، هغه پرونی چې ده همالته پسخېدو. سهار له خبر شو یاره وایي سړی په ځمکه ورننوتلی. ها نو دوی پوه شو. نو دی ووایي واصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، او سبا کو هغه کسانو چې ارمان یې کړی و د حالت د پرون یې دا سوچ کړی نن یې څه وي یقولون وی کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر. عجیبه ده، تعجب یې وکړه په حال. یقینا الله پراخی رزق چا لره چې وغواړي د بندګانو خپلو نه او کمی یې. اوس د دوی ذهن ته دا خبره پرېوته چې رزق ډېرول کمول د چا کار دی؟ د الله کار دی. لولا امن الله علینا، کچرته احسان نه وی کړی الله په موږ باندې، لخسف بنا خامخا ورننویستی به یې وی موږ په ځمکه کې. دا خو الله رحم وکړو موږ باندې چې موږ له یې موقع راکړ. وی کأنه لا یفلح الکافرون، عجیبه ده یقینا نه کامیابیږي کافران. نو د آخرت الله ورکوي دغه خلکو له چې تکبر پکې نه وي. تلک الدار الاخره، دغه کور وروستنی دی. نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، ګرځو موږ دا کور هغه چا لره چې اراده نه لري د لویي په ځمکه کې، ولا فسادا او نه د فساد، والعاقبة للمتقین، او غوره انجام متقیانو لره دی. الله دې موږ ته هم نصیب کړي. غوره انجام ته وګوره او د الله عدل ته وګوره او د الله انصاف او رحم ته وګوره. من جاء بالحسنة فله خیر منها، هغه څوک چې راته وکړي په نیکۍ نو وي به هغه لره غوره د هغې نه. دغه ښه انجام دی. نیکۍ په بدل کې غوره د هغې نه ته میلاوي. ګوره الله ته ته غوره نه دي ښولي. ښه اوس پوه شي چې هغه رب ووایي چې غوره د هغې نه هغه به څومره اوچت نعمتونه. ومن جاء بالسیئات، او چا چې راتلل وکړل په بدۍ سره، فلا یجزى الذین عملوا السیئات، نو بدله نه ورکړی کېږي هغه کسانو ته چې کړي دي بدیانې، الا ما كانوا یعملون، مګر د هغه عملونو چې هغوی به کول. یعنې د یوې ګناه په بدله کې او سزا د یوې ګناه ده، دا ډبلیږي نه. نو اوس الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو خوشحالي بیانوي. مخکې قصه ذکر شوه د چا د موسی علیه السلام، الله را واپس کړی و چاته؟ مور ته. نو دلته اوس الله دا خبره بیانوي چې ای پیغمبره څنګه چې الله په تا باندې د قرآن بیانول فرض کړي دي، نو دغه شان الله دا لازمه کړي ده چې تا به را واپس کوي خپل ځای ته. د هغې وضاحت کوو. ان الذي فرض عليك القرآن، یقینا هغه الله چې فرض کړی دی په تا باندې رسول د قرآن، لرادک الی معاد، خامخا را واپس کوونکی دی تا لره ځای د واپسۍ ته. دې کې د مفسرینو اختلاف دی. یو قول دا دی چې خامخا واپس کوي به تا قیامت ته، چې مخکې د قیامت بحث وشو، نو تا به واپس کوي معاد د قیامت ورځې ته چې تا نه بیا تپوس وکړي چې دا قرآن دې پوره رسولی دی که نه. علم دی. ها بل ځای د واپسۍ ته به دې واپس کوي، وایي جنت ته به دې واپس کوي. الله به تا بوزي چېرته؟ جنت ته. مخکې ښایسته انجام ذکر شو، دلته ښایسته انجام دی. او یو قول دا دی چې مرګ په تا به لازم مرګ راځي، نو بیا به دنه تپوس هم کېږي د امانت باره کې چې قرآن دی. بل قول د عبدالله ابن عباس نه نقل دی، وایي چې تا به لازم را واپس کوي مکې ته، بیا به راځي دلته، لکه څنګه چې موسی علیه السلام
خپل مور له واپس راغی دغه شان به ته واپس کیږي. قل ربي أعلم من جاء بالهدى توایا رب زما خپو دی پاغه چا چې راوړی دی پاغه چا چې راوړی دی هدایت ومن هو فی ضلال مبین او پاغه چا چې هغه په ګمراهۍ ښکاره کې دی. الله ورته که ته قرآن بیانوه چې قرآن بیانې تا سره ماریزي کېږي چېرې ته ګمراهۍ او ته داسې نو پیغمبر ته ورته ووایه چې الله ته پته دی چې چا هدایت راوړی دی او څوک په ګمراهۍ کې دی فیصله به وشي. وما كنت ترجو او تا امید نلرو ان يلقى اليك الكتاب چې در بکړی شي تا ته کتاب. مخکې د قرآن بحث شو نو اوس الله وایي چې ستا خو په زړه کې هم دا نه وه په سوچ کې دې هم نه وه چې الله به ما له کتاب راکوي. الا رحمة من ربک مگر درکړی دی موږ تا ته د وجې د رحمت د طرف د رب ستا نه دا الله خاص رحمت پیغمبر ته پته و چې ماله به کتاب راکوي نه دا سوچه چې ورته وایي دا سوچه او خالص د الله رحم دی. نو استم دي کارو کا فلا تکونن ظهیرا للکافرین نو مکیږه مرسته کوونکې د پاره د کافرانو چې الله د سره دومره ښه کړي دي نو بیا په هغه الله به څه کې غیرت وکړې. ولا يصدنك عن آیات الله او وادي نړی تا لره د آیتونو د الله نه بعد اذ انزلت الیک وروستو د هغې نه چې نازل کړی شوي دي تا ته. څوک دې وانړی تاسو ګورئ نه قرآن کې دا خبره صحیح د مشرکان کافران د شاته ټکی نه دی کافران تاسو نه للکافرین او ځکه زه بار بار قرآن ته ګورئ د آیت سره ځئ اله وبې پوهېږي صحیح ده دا خبره صحیح چې مراد چې د مکې مشرکان دي خو زما هغه جواب پکار و چې دې کې دی دلته هغه ټکي هغه کافران نو دا کافران ته وانړئ د آیتونو د الله نه. ودعو الى ربک او دعوت ورکوه خپل رب طرف ته ولا تکونن من المشرکین او مه کېږه د مشرکانو د ډلې نه. دې ټولو کې اصل کې نصیحت چاته دی هغه امت ته دی لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو الله دې کارونه نه ساتلی. ولا تدعو مع الله الها آخر او مه رابله د الله سره بل حقدار د بندګۍ لا اله الا هو نشتی حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه. کل شیء هالک الا وجهه هر شی فنا کیدونکی دی سوا د مخ د هغه نه. یو دا تفسیر دی مخ د الله حقیقي مخ شي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي خو د مخ اطلاق کله په ذات باندې هم کېږي او دا معنی وله موږ داسې نه کوو چې موږ مخ نه منو موږ مخ منو په اصل کې خو کله داسې چې یو ټکی یو ځای کې اطلاق په یو څه کېږي که بل ځای کې به بل څه کېږي نو د الله حقیقي مخ شتي خو کله د مخ اطلاق په ذاتو شي. دا عام عربو نه علاوه موږ کې هم دي لکه ته یو سړی ته ولاړ تا سره خبرې کوي ته د دا مخ دې ورک کړي نه ځه نو ته ورته څه وایي چې لکه دا خپل مخ اوچت که بار ته وایي ځه ټول ورک شه نو پاتې کېدونکی د هغه د الله مخ نو مخ خو د الله شتي موږ خو ته منکر نه یو څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او دلته مطلب دا دی چې مخ د الله او ذات ته هغه یعنی الله پاتې دی نور ټول ختمیدونکي دي لکه څنګه چې رابه شي په سورة الرحمن کې کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. دویم قول دی کې دا دی دا د امام مجاهد او د امام ثوری رحمهم الله دی امام بخاری را نقل کړی دی په خپل صحیح کې چې الا ما اريد به وجهه وی هر هغه عمل ضایع دی هر هغه عمل نه قبلیدونکی دی هر هغه عمل مردود دی مگر هغه چې هغه د الله د رضا او د مخ د لټولو دپاره شوی نو هغه پاتې دی یعنی کل شیء هالک هر شی ختمیدونکی دی کم شی هر هغه عمل چې د الله دپاره نه هغه ختمیدونکی دی الا وجهه مگر هغه عمل پاتې دی
چې کم د الله د مخ د لټولو دپاره شوی او دې تفصیل مخکې تېر شوی چې الله مخ لټول څنګه او د الله رضا لټول څنګه رضوانه خبرې صحیح له الحکم وإلیه ترجعون خاص هغه لره اختیار دی او خاص هغه ته به ورګرځولی کېږئ تاسو د صورت ابتدا کې ګوره هجرت ته موسی علیه السلام ذکر شوی دی خیال هم دی که نه هجرت یې د کوم ځای نه کړی مصر نه او بیا الله راواپس کو مصر ته بیا راغی څه وخت بعد نو الله د دې صورت په آخره کې زمونږ د پیغمبر سره هم لوظ کړی دی چې ته به د مکې نه وځې او چې کله لاړې نو بیا به ورته واپس راځي لکه څنګه چې موسی علیه السلام د مصر نه تللی او بیا راغی واپس مصر ته په دې به اکتفا وکړو او الله رب العزت دی په موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي او په دې مبارکو شپو کې دی الله موږ ټول د اور نه آزاد کړي سره زموږ د مور پلار هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد